بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیسن 18 اف PowerPoint 2010. ښه، اتلسم نمبر درس کې موږ تاسو بیا هم هوم ټب مطالعه کوو او کمانډس ان هوم ټب، البته پاراګراف ګروپ دی موږ تاسو سره چې په خامو تاسو مطلب کلیبورډ ګروپ، سلایډز او فون ګروپ موږ تاسو مطالعه کړل. نن راځو چېرته څلورم نمبر ګروپ ته موږ تاسو سره ویل کېږي پاراګراف ګروپس. ښه، ګورې د نوم نه معلومیږي چې سروکار د څه سره لري؟ د پاراګراف سره سروکار لري. ښه، فار ایگزامپل دلته مطلب باندې شکل چې MCITP. ښه، دلته مطلب دې باره کې ما څه کنټین نوشته کړل. ښه، دلته راځم داسې لیک کومه. اول ته ما سره څه راغلي دي؟ لاین نمبر دي. ښه، چې د ما سره بولټس چې ورته وي بولټس نمبر. فار ایگزامپل دا ما سره فار ایگزامپل راغی چېرې یو کورس دا دی. ښه، یو بل سټډي ته اډ کومه، دا سټډي واوسي. هلته ته چې را څه وکړه ماته دا تغییر کړه. ښه، چینج کړه ته دې شکل یې تغییر کړه. ښه، یا فار ایگزامپل زما دا قسم په کار شو. ښه، دا هم چینج کوم چې څه دې شکل ته. ښه، دې کې مطلب باندې شکل چېرې CCIA سیټ کومه، دې ته مطلب یو بل نمبر ورکړه داسې. دلته راځم ته میرا دا ما سره چې دی MCTS. ښه، دا سیټ کومه، کوم قسم اوسي را دا قسم اوسي. ښه، اوس ګورې ما سره جنرالي دا موضوعات دي، کورسونه دي فار ایگزامپل که نه. دلته مطلب ما د دې باره کې څه وکړل؟ نوشته وکړله. دلته مې د دې باره کې څه وکړله؟ نوشته وکړله. ښه، اول نمبر، دویم نمبر سلاید او تاسو ورپسې مخکې راځه. اوس که تاسو مطلب وکتل چې نه داسې ونه اوسي، فار ایگزامپل دلته مطلب څه کوم یو دونه بل سلاید هم څه کوم اډ کوم. ښه، کوم قسم اوسي؟ دا قسم اوسي. دلته مطلب ما اډ کړل چې MCC. ښه، دې ته څه کوم دا مې سلیکټ کړ. فار ایگزامپل دې ته هم یو داسې سلاید مې ورته ورکړل که نه. اوس ګوري تاسو موضوع دلته راغله چېرې سب ټایټل کې مطلب کوم قسم مسله ګان دي. فار ایگزامپل ته چېرې servers and MCC. ښه، دلته راځم ورپسې نمبر جوړوم. ښه، یا ورته جوړوم لاین. فار ایگزامپل داسې اوسي، نوشته کوم چې DHCP انټر DNS فار ایگزامپل فټ. تاسو مطلب ته څه کولی شئ ورته مکمل اډ کولی شئ. ښه، ISA IIS او داسې نور څه کړل د ځان سره مکمل اډ کړه. ښه، دلته زه راپورته وړم چې تاسو مطلب څنګه شي دا مشاهده شي. ښه، نور مطلب ځان سره اډ کولی شي. هر څه موضوعات چې ستاسو دلته مطلب غواړئ دلته اډ کړئ، هڅه کولی شئ ورته اډ کولی شئ او ډایرکټ ورته څه راځي داسې بولټ ورسره راځي. دا ګورئ تاسو لکه نمبر غوندې نه. ښه، دا مطلب ما مکمل سیټ کړ. زه راځم چېرته ورپسې ته میرا داسې زما په کار نه شو. داسې زما زه غواړم څه وکړم داسې واوسي، داسې ویکټور شکل باندې نه. یا فار ایگزامپل داسې یو شکل ورته ورکړه. تاسو کولی شئ دا مکمل څه کوئ مطلب تغییر یې کوئ. یاره زه غواړم داسې شکل ولري، داسې مطلب. یا فار ایگزامپل داسې مطلب نقطه ولري ټیک مارک، او یا په دې شکل غواړم استفاده کوم، یا داسې. او کوی چې نه بیخي نه غواړم دا انتخاب کړه چېرې زما نن په کار دی. کلیک. اوس ګورئ دا خو مطلب ما سره کوم دی بولټ یو نه، دی مطلب سپیسیفیک مارک و. زه غواړم څه وکړم نمبر استفاده کړم. فار ایگزامپل ته میرا MCC کې مطلب دومره سرورونه وجود لري. ښه، ته یې چېرې داسې نمبر ورته ورکړه چې 1 2 3 تر 5 پورې نه. که نور هم درسره وي نور هم ورته اډ کولی شئ، څه مسله پکې نشته. ښه، دا فقط ما ایگزامپل لپاره تاسو مطلب څه کړ دا دلته رایټ کړ. یا فار ایگزامپل تاسو چېرې داسې یو رومي عدد ورسره راشي، ABC ورسره راشي، یا داسې غواړئ کیپیټل ABC ورسره راشي، داسې نمبر ول ورسره راشي، ABC داسې غواړئ. دا مختلف قسم حالتونو کې تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ. بله مسله پکې دا ده چې فار ایگزامپل تاسو غواړئ څه وکړئ. دلته مثلا څه کومه ته میرا دا یو موضوع ده که نه، نوشته مې کړل چې آفس 2010. ښه، دې لپاره څه کومه انتخاب مې کړ ورته چېرې دا ورته څه انتخاب کړه که نه،
دا مکمل پاکومه وتیم چېرې یو ډاټ ډبل سپیس چې پکې د فار ایگزامپل دی کې ورډ دی اوس ګورې ما سره مستقیما څه کېږي همغه نمبر ورسره خپل راځي ښه شرط کړي چې وه یو ډاټ ډبل سپیس به ورته ورکوئ ښه پاور پوینټ او وتیم چېرې اکسس ښه دوی زره پورته ویسئ تاسو څخه کلیر شي دا موضوع ښه نور هم ځان سره اډ کولی شي څه مسله پکې نشته ده که دا غواړئ چې تغییر کړئ څه شی غواړئ یاره زما بي سي په کار ده دا ګورئ دې شکل باندې غواړئ داسې واوسي دا تاسو څه کولی شئ دلته مشاهده کولی شئ ورته ښه دا مطلب صرف چې ما سره چې وو نمبرونه وو نه بل ما سره چې دی بولټس ای نمبرینګ کلیک کړه دې باندې ما ته چې اوس پهله ما سره چې نمبرینګ دی نه داسې واوسي اوکې که نو هماغه مسله ده پکې یا فار ایگزامپل دې شکل باندې غواړئ بي سي غواړئ سایز مطلب دومره واوسي سټارټډ څونه مطلب شروع شي یاره د دوو نه شروع شي دا اوس ګورئ تاسو مشاهده کولی شئ ښه اوس تاسو ګورئ 3 4 15 ورپسې مخکې راځي که نه تاسو غواړئ څه وکړئ د خپلې خوښې یو لیست جوړ کړئ خواتین بیا دا څه که ماته یو نه شروع کړه اوکې که اوس ګورئ 1 2 3 داسې ورپسې مخکې راځي ښه بل مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ دې رنګ دې تغیر راوړئ سور رنګ ولري کلیک کړه نو سیم مسله ده ښه دا د نمبرینګ مربوطه وکړه تاسو وایئ چې نه بولډ کې تغیر راشي نو سیم مسله اوس ګورئ هماغه خبره ده بولډ لپاره مطلب چې واوسي داسې رنګ ولري لکه دا تاسو ګورئ ما دې څه کړي دي بولټ مې ورته ورکړی ده ښه تاسو ګورئ دلته ما څه نښه کړې ورته بولټ ښه دلته راشه ورپسې ته چېرې زما څه پکار دي په دې قسم واوسي کلیک کړه نو هماغه قسم راغی ما سره یا فار ایگزامپل داسې واوسي دا مختلف قسم اشکال دي دې لپاره ښه بل هماغه مسله چې مطلب څونه شروع واوسي تاسو اوس مطلب غواړئ پکچر راوړئ نه نو څه وکړه پکچر کوم یو پکچر واوسي زما مطلب دا پکچر پکار یا مطلب امپورټ کولی شئ بل ځای نه راوړئ دا پکچر څه که راوړو سره اوکې اوس ګورئ مسله هماغه پکچر دلته څنګه شو ډسپلی شو را سره یا فار ایگزامپل همدا پکچر اوس ګورئ دلته ما سره شته که نه یا که تاسو مطلب دا پکار شو د رنګ یې غواړئ دغه دی سور رنګ باندې راغی ما سره څه مسله پکې نشته ده ښه پکچر مطلب تاسو بل هم تغیرولی شئ ته امپورټ یې که راته فار ایگزامپل پکچر راوړم دا دی اډ که راته اوکې که اوس ګورئ هماغه تصویر دلته څنګه شو ما سره راغی ښه بیا راځم ورپسې دلته کسټمایز د خپلې خوښې د مطلب غواړئ دلته څه کړئ سپیسیفیک مارک انزرټ کړئ ځان لپاره دلته انتخاب کړه د کوم لنګویج غواړئ زما مطلب ویب ډینګس پکار دی ښه ډبلیو پریس کړه ورپسې دا اوس ګورئ ما سره مختلف قسم چې دي ویب ډینګس ګوره دې کې مختلف قسمه اشکال دي ښه فار ایگزامپل انتخاب کوه ورته یاره زما مطلب دا کیمرا مطلب داسې شو ښه اوکې که نو هماغه مثل ته څنګه شو اډ شو ښه هماغه مثل ته پیلن څنګه شو اډ کړلی شو ښه بل دې نه بل موږ ته چې دي د ډایرکشن دي ښه لیفټ طرف ته غواړي یا مطلب میډیم یا رایټ طرف ته بل ما سره کوم مطلب جسټیفای سره پرې صفر کې لکه تاسو ګورئ دا ما سلیکټ کړو ته میرا څه وکړه ما ته په یو اندازه باندې برابر کړه دا چېرې جسټیفای کړه ته اوس ګورئ ما سره څنګه شو جسټیفای شو چېرې جسټیفای او جسټیفای لا د تاسو کولی شئ څه کړئ انتخاب کړئ بل مطلب تاسو غواړئ څه وکړئ د دې انکریز لیست لیول مطلب انکریز کولی شئ مطلب ډیکریز کولی غواړئ نو سیم مسله ده ګوره هم زیات کړئ یا کم کړه ښه بل د موږ تاسو کوم د سپیسینګ دی د دې ترمنځ څومره فاصله ولري تاسو ګورئ دلته مشخص کولی شئ ښه 1.0 چې کومه مسله ده د دې خپله دې عدد دی ښه ګورئ چې لاین سپیسینګ اپشن اوس ګورئ ماته چېرې پاراګراف دی دا لږ وروسته موږ تاسو سره راځي ښه دلته لاندې بټن باندې کله چې کلیک وکړو دلته موږ تاسو سره شته ښه اول ما سره چې جنرال الاینمنټ لا جسټیفای غواړي یا مطلب لیفټ طرف ته راشي کلیک کړه چپ طرف ته مطلب راشي ما سره او که وایي چې نه زه غواړم مطلب دې کې نور تغیرات راوړم فار ایگزامپل چې ته اوسي سنټر ته رایټ طرف ته ډسټریبیوټر زما په کار شو یا مطلب دا مختلف قسم حالتونه موږ تاسو کوم دي کله استفاده کوو ښه
فار ایگزامپل ته یاره سنټر ته لاړ شي. اوس ګوره ما سره دا څنګه شو دا سنټر ته راغی او کوای چې نه داسې ونه اوسي ته څه وکړه دا رایټ طرف ته لاړ شي کلیک. اوس ګوره ما سره څنګه شو همغه د دې سلایډ یا مطلب د دې ټیکسټ چې کوم مربوطه کنټین چې کوم ما سره کی طرف ته راغی. په لازم ورپسې فار ایگزامپل جسټیفای څه په کار شو کلیک. اوس ګوره ما سره کوم جسټیفای حالت دی. دا مختلف قسم حالتونه موږ تاسو کولای شو دي نه استفاده کولای شو. ښه ډیسټریبیوټډ حالت دی. اوس ګوره ما سره کوم دی ډیسټریبیوټډ حالت شو یعنی همدغه ټیکسټ کوم دی څنګه شو آزاد کړل شو مطلب یا د دې ترمنځ فاصله څنګه شو زیاته شوله تر څو څنګه شي آزاد شي. د دې څه لیکي ډیسټریبیوټ یعنی مطلب توزیعي حالت. ښه زما چې په کار دی جسټیفای لا کلیک. اوس ګوره ما سره بیا مطلب خپل اداره ته څنګه شو راوګرځېدو. ښه دا بل موږ تاسو کوم دی ډایرکشن دی. ښه رایټ ټو لیفټ یا لیفټ ټو رایټ. اوس تاسو ګورئ فار ایگزامپل تاسو پښتو نه ویشته کوئ نه تاسو کولای شئ په څه وکړئ چې ښي طرف نه څنګه شي چپ طرف ته لاړ شئ کلیک. ګورئ ته ما سره څنګه شو ښي طرف نه چپ طرف ته روان شو او کوای چې نه انګلیسي باندې مطلب ما نه ویشته کړئ څه وکړه لیفټ ټو رایټ. اوس ګوره مطلب دا ما سره څنګه شو خپل اداره ته څنګه شو راوګرځېد. ښه بل موږ تاسو کوم دی بیفور ټیکس د ټیکس نه مخکې مطلب څومره سپیس ولري دومره مطلب کلیک کړه. اوس تاسو ګورئ د دې ټیکس نه چې کوم دی دلته دې خوا ته څنګه شو فاصلې زیاته شوله او کوای چې نه داسې ونه اوسي. زما څومره په کار دی دومره زما په کار دی. اوکې که تاسو اوس ګورئ دلته بیا رانږدې شو. ښه بیفور ټیکس بل ما سره چې کوم دی دلته دا اوس ګورئ دوه حالتونه دي. ښه فار ایگزامپل ستا کوم یو په کار دی یاره زما فرست لاین په کار دی څومره دومره کلیک. تاسو اوس ګورئ دا ما سره کوم دی فرست لاین باندې شو او کوای چې نه مطلب زه غواړم څه وکړم هینګینګ کلیک کړه. تاسو ګورئ ما سره کوم دی هینګینګ حالت دی. ښه بل مطلب د دې ترمنځ خپل سپیسینګ څومره غواړئ د ما سره کله چې سپیسینګ یاره بیفور مطلب دومره اوسي سنګل لاین غواړئ مطلب ډبل لاین غواړئ هر څومره ستا مطلب خوښېده ورته یاره دومره او آفټر چې کوم دی مطلب څومره اوسي ګوره دا اوس ګورئ موږ تاسو ترمنځ د دوی ترمنځ څه کړل او فاصله مطلب زیاته شوله. ښه بیا راځه ورپسې دلته دومره مطلب اوسي او ته چېرې 1.5 دومره لاین کلیک کړه دا حالت دی. یا فار ایگزامپل دلته ورته چېرې زه څه کومه ډبل لاین مطلب زما په کار شو څومره فاصله ولري دومره فاصله ولري کلیک کړه. تاسو اوس ګورئ بیخي څنګه شو دلته دوی یو د بل نه بیخي لرې شول سره فاصله مخکې مطلب راغله. ښه دې کې مطلب تاسو مختلف قسم تغیرات راوستئ چې ښه دلته چېرې سنګل زما په کار دی کلیک. تاسو ګورئ دلته ما سره څنګه شو سنګل حالت ته بدل شو ورته. ښه او آفټر دې نه بعد مطلب څومره شي ورته چېرې آفټر مطلب دومره اوسي کلیک کړه. تاسو ګورئ بالکل څنګه شو دوهم نمبر سلایډ ته مطلب راښکته شو یا مطلب بیخي لاندې راغی. تاسو ګورئ بیخي څنګه شو کوچنی مطلب ښکاره کېږي راته. ښه خو زه ورته یم چېرې دا زما په کار نه شو څه وکړه دا ماته صفر دا هم څه کړه صفر کلیک. اوس ګورئ خپل عادي دی څنګه شو ریټرن شو راته. بیا راځه ورپسې دلته بلې لیکلي دي چې ټاپس دا ډېر زیات مهم دی. ښه ټاپس لپاره موږ تاسو استفاده کوو د دې په تور موږ تاسو کولی شو مطلب یو ټیبل جوړولی شي ورباندې یو کارت ورباندې جوړولی شي او داسې نور. ښه فار ایگزامپل دلته راځم ورپسې یو دونه سلایډ اخلم. ښه کوم قسم سلایډ واوسي یاره فار ایگزامپل داسې یو سلایډ واوسي. ښه دلته ودرېږم او ته هم څه چل وکړه زما څه په کار دی ټاپس زما په کار دی. ښه ټاپس ښه ما ته یې چېرې ټاپس ټاپ پوزیشن څومره ورته یاره 2 کوم طرف ته چپ طرف ته مطلب لاړ شي سیټ کړه راته. بیا فار ایگزامپل ته بیا 2 بیا هم څه کړه ما ته سیټ کړه کوم طرف ته 2 طرف ته. یا فار ایگزامپل ته میرا 3 دنې دلته څنګه کړه ما ته 3 کړه راته سیټ کړه کلیک. اوس تاسو ګورئ دلته مطلب باندې شکل چې آی ډي نمبر ټاپ پریس کوم ورپسې وګوره نیم ټاپ پریس کوه ورپسې ته کولی شئ دلته څه کړئ مطلب مختلف قسمه
شیان مطلب ډیزاین کړل لکه کارت شو فار ایگزامپل جنتري شو حاضري شو داسې نور ښه لکه موږ تاسو مطلب دا ټاپس کوم دی ورډ 2010 کې ور باندې کار کړو نه دلته موږ تاسو راشته دی د مطلب یو ځل بیا هم راغلی موږ تاسو سره ښه بل موږ تاسو کوم مطلب الاینمنت دی باره کې وو سنټر ته مطلب لاړ شي یا فار ایگزامپل رایټ ته لاړ شي بیا مطلب موږ تاسو ډیسیمل نوشته کوو 15 دومره ډیسیمل دی لپاره موږ تاسو کوو استفاده کوو دلته تاسو کولی شئ دغه څه کوئ استفاده کوئ کلیر کول غواړئ مطلب یو دونه مطلب دا ماته کلیر کړه او کوښښ نه مطلب کلیر آل مکمل ماته څه کړه کلیر کړه اوس ګورئ ما سره مکمل څنګه شو کلیر شو باي ډیفالت ما سره د ټپ هغه څومره ده یو یعنې که مطلب ما دا څه کړ کلیر کړ اوکې مې کړ دا مې اوکې کړ دلته اوس راشم ورپسې دا مطلب ما څه کړ وران کړ ما ټپ پریس کړ ورپسې دا به زما سره کوم دی یو مخکې دی ګوره دا د دې خپل عادي حالت دی ښه چون دا مخکې له مخکې ورته څنګه دی هلته ورته ویل شوي چې را ډیفالټ څومره اوسي 1 درجه یا 1 سانتي متر نه ښه دا مو شو بیا راځم ورپسې دلته ما سره چې دي لیفټ ټو رایټ او یا رایټ ټو لیفټ اوس ګورئ دې ځای تاسو کولی شئ دا څه کړئ انتخاب کړئ ورته ښه بل ما سره چې دي قلمونه مسله ده ښه څومره قلمونه ستا په کار دي فار ایگزامپل دلته مطلب ما څه کړ نوشته کړه چېرې چې کوم موضوع باره کې تېره A پلس نیټورک باره کې ښه دلته مطلب ما څه کړل نوشته کړله چې equal RND ښه دا لږ پاس وړم دا څه کوته سره دا هم څه که لږ زره آزاد کړه ښه دا مې سلیکټ کړ ورته مې څه وکړه 2 کلمات یې جوړ کړه یا مطلب 3 کلمات یې جوړ کړه تاسو کولی شئ دلته څه کړئ مختلف قسمه قلمونه ورته ورکړئ ښه ډایرکشن هم تغیر کړئ چې بیخي سیټ شي دا هم څه کړه جسټیفای کړئ مطلب لا جسټیفای دی اوسي تاسو اوس ګورئ دا ما سره څنګه شو 3 قلمونه باندې بدل شو او کولی شئ نه مطلب 2 قلمونه زما په کار دي نو کلیک کړه دا سره به څنګه شي 2 قلمونه دې نه جوړ شي ښه مور قلم سره راځم دلته ما ته یې چې را څو قلمونه غواړئ تېره زما فار ایگزامپل 3 قلمونه په کار دي سپیسینګ څه کړه دومره سپیسینګ هم ورته ورکړه کلیک تاسو ګورئ ما سره 3 قلمونه هم جوړ شول او د دې ترمنځ چې کوم ده سپیسینګ هم څنګه شو دلته راغی ښه دلته تاسو کولی شئ ورته تغیر کړئ او بل ما سره کوم دی رایټ ټو لیفټ قلم کلیک کړه دا قلم چې کوم دی مطلب چپ طرف کو نه چپ راغی ښي طرف ته مطلب راغی یا ښي طرف کو چپ طرف ته راغی ښه دا سیټ کومه دې مې چلو کړه زما 2 قلم په کار دی او یا مطلب 5 قلم زما په کار شو رایټ ټو لیفټ څه وکړه ما ته راوړه کلیک اوس تاسو ګورئ ما سره 5 قلمونه ته څنګه شول د دې نه جوړ شول ښه ډایرکشن تاسو ګورئ مطلب کوم قسم غواړئ 90 درجې حرکت وکړي یا مطلب 200 درجې یا مطلب په دې شکل غواړئ دا مختلف قسم حالتونو کې تاسو کولی شئ استفاده کولی شئ ښه دا کنټرول کوم او له منځه وړم ښه equal RND ښه تاسو ګورئ ما سره دا قسم تغیرات پکې راځي ښه دا مطلب صرف چې موږ تاسو سره د دې ټیکسټ روټیټ کول دی مطلب دوران ورکول دی ښه 200 درجې مطلب روټیټ وکړي یا مطلب سټارټ غواړي یا مطلب مور اپشن دی دلته تاسو کولی شئ ورته نور قسم اپشن هم څه کوئ سیټ کړئ ښه الاین ټیکسټ مطلب میډل ته راشي باټم ته راشي یا مطلب ټپ ته لاړ شي نه ټیبل کې موږ تاسو ور باندې کار وکړو نه د ټیبل پراپرټي کې ښه تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا دی باټم غواړئ ټپ غواړئ میډیم راشي بس نور یا مطلب مور اپشن کې تاسو نور هم تغیر کولی شئ لیفټ طرف نه څومره اوسي رایټ طرف څومره اوسي داسې نور ښه بل ما سره کوم دی مطلب کنورټ ټو سمارټ ټریک کوم قسم اوسي را دا څه که ما ته کنورټ کړه اوس تاسو ګورئ فار ایگزامپل A پلس نیټورک په نوم سره ما سره چې دی یو فار ایگزامپل کورس دی دا موضوع غواړم څه وکړم سمارټ آرټ ته څه کړم مطلب کنورټ کړم اوس ګورئ تاسو ورته دا سمارټ آرټ ته ما څه کړل دلته اډ کړ اوس ما ته چې ټایپ یور ټیکسټ هیر دا مطلب تاسو کولی شئ یو بل هم ورته اډ کړئ یعنې مطلب دا چې کوم ما سره یو خپل ځان ته سپیسیفیک یوزیج لري ښه اوس ګورئ یو ډیزاین یې ورته ورکړ دا اوس ګورئ موږ تاسو کوم دی سمارټ آرټ ټولز په نوم سره کنټیکچوال ټیبل موږ تاسو دلته څنګه شول ډسپلې کړلی شول ښه
بیا راځم ورپسې هوم ټاب ته راځم. فار ایگزامپل MCC موضوع دا چې کوم دا څه کوم کنورټ کول غواړم دا کوم قسم مو وسیره دا داسې شکل مطلب دا غواړم کلیک کړه. اوس ګورم اصل ته څنګه شو MCC په دې شکل ما څه کړله هغه چینج مې کړله. ښه بیا مطلب CCI دا مطلب راځم کوم شکل مطلب وسیره داسې یو شکل ورته ورکړه. تاسو کولی شئ دا ټول څه کوي تغییر کوي. ښه دې ته راځم مختلف قسم موږ ته سره چي دي سمارټینګونه دي. ښه بل موږ ته کوم مطلب د دې ډیلکس باکس چې موږ تاسو مخکې ور باندې کار وکړ نه هماغه مسله مطلب جنرال کوم دی ته ووسي نه بیفور ټیکس سپیسینګ مطلب بیفور او افټر داسې نور ښه نو دا زموږ تاسو سره پاراګراف ګروپ چې موږ تاسو مطالعه کړل.